سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. ابراهیم ځدران که چیرې د پاکستان خلاف 3 ورځنیو لوبو کې 252 منډې جوړ کړي، د دنیا په واسطه به لومړی لوبغاړی سي چې چټکې 0 منډې په دومره کم وخت کې پوره کوي. او بل د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکی وهاب ریاض د نړیوال کرکټ سره خداپاماني وکړه. وهاب ریاض په خپل کیریر کې د پاکستان لپاره 154 نړیوالې لوبې کړې دي چې ټول یې 230 وکټ ترلاسه کړي دي. نوموړي نن د کرکټ څخه استعفا وکړه. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله که د پاکستان خلاف په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې دغه 11 کسیزې لوبډلې سره ولاړ شي نو ډېره ښه پایله به ولري. په اوپننګ کې رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شاهدي، نجیب الله ځدران، محمد نبی عیسی خیل، عظمت الله عمرزی، رشید خان ارمان، مجیب رحمان، سلیم صفی، فضل حق فاروقي. او دا رقم افغان کرکټ سوپر پین رحیم صدیقی هم د راتلونکي اسیا جام لوبو لپاره د ملي لوبډلې د تشویق په موخه نن ورځ د پاکستان هیواد ویزه هم ترلاسه کړله. رحیم صدیقی به په لومړي کې امریکا ته ځي، له هغه ځایه له افغانستان او پاکستان د راتلونکو 3 نړیوالو ورځنۍ سیالۍ د افغان تشویق لپاره به سریلانکا ته ځي، له هغه ځایه به بیا حرکت کوي د اسیا کپ د افغان لوبډلې د 2 لوبو لپاره به پاکستان لاهور ښار ته هم ځي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.